حضرت لقمان حکیم رحمه الله خپل اولادونه را ټول کړه او بیا ورته وویل چې ای زامنو، زه تاسو ته یو وصیت کوم، هغه وصیت مې یاد وساتئ. وصیت مې دا دی چې مرګ یو داسې شی دی چې د دې هیڅ حال نه دی معلوم چې پر انسان باندې دا مرګ کله راځي، په کومه ګانټه کې راځي، په کومه ورځ راځي، په کوم ساعت و انسان ته دا موت مرګ پیښیږي. نو په کار دا ده د هر مسلمان دپاره چې د مرګ څخه وړاندې د وفات کېدلو څخه مخکې باید انسان د دې تیاری وکړي چې زه به وفات کېږم سبا یا څو ورځې وروسته، یا په دې ساعت کې یا څو ساعت وروسته. نو باید د مخه د مرګ تیاری وکړي، ځکه مرګ پر انسان باندې دفعتا واحده یو دم حمله کوي. نو باید چې انسان د مخه لا دې ته چمتو وي او خپل اعمال برابر کړي، خپل ژوند برابر کړي، هر څه د شریعت په چوکاټ کې دننه وکړي. حسینه له دنیا داسې ولاړ سي چې بیا په قبر کې هم په عذاب وي، د قیامت په ورځ هم د ربی لا یزال او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په وړاندې شرمندی او سترګې کښته وي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.